د مفلس نوم په اورېدو سره شاید زموږ ذهن ته هغه څوک راسي چې پیسې او مال ونه لري او کور ونه لري. آیا پوهېږئ چې رښتینی مفلس انسان څوک دی؟ رسول الله علیه السلام په اړه فرمایي، وایي زما د امت رښتینی مفلس انسان هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ باندې به له ډېرو لمونځونو، روژو او زکاتونو سره راشي، خو په داسې حال کې چې د بل انسان سره به یې ظلم کړی وي او د بل انسان او مال به یې خوړلی وي او د بېګناه انسان وینه به یې توی کړې وي او پر بېګناه انسان باندې به یې تهمت لګولی وي. د دغه کس د نیکو اعمالو څخه به یو اخیستل کېږي او هغه کس ته به ورکول کېږي چې ده ورسره ظلم او زیاتی کړی وي، تر دې حده چې د ده سره به هیڅ نیک اعمال پاته نه سي. بیا به الله تعالی امر وکړي چې د هغه انسان بدیانې او ټول ګناهونه واخلئ، د ده په اعمالو او ترازو کې کښېږدئ، تر دې حده چې دا به هم خلاصي او الله تعالی به امر وکړي چې دغه بنده ونیسئ او جهنم ته یې داخل کړئ. یعنې په دې دنیا کې ځینې داسې کارونه دي چې کله کله انسان دا فکر کوي چې زه ډېر لمونځونه کوم نو زما هر عمل به قبلیږي. په داسې حال کې چې یو انسان ډېر لمونځګزاره وي خو د ده معامله د الله د مخلوق سره پاکه او صافه نه وي، د دغه انسان اعمال نه قبلیږي او په دې دنیا باندې انسان مفلس شه دی او هیڅ پروا نه کوي. والله دې مو د آخرت د مفلسینو نه وساتي.